बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इकबाल मोहसिन यमा और द लटुन बुनेर द ऑनलाइन लोगो क्लासेस सरा हाजिर यम باور لرم خوشاله وي خو ګومینوالو څنګه ما مخکې ویلیو چې انګریزان او زمونږه د نور پنجابیان رونه یا وغیرہ په مختلفو ژبو کې هر یو کس لګیا دی خپل ژبې له فوقیت هم ورکوي او بیا چې سره جوړول شي نو هغه هم په خپل ژبه کې وایي او خلکو ته یې ښایي نو ما هڅه کړې ده چې زه تاسو ته د کتاب ټایټل مختلف لوګوز مختلف نمونه تاسو ته د انټرنیټ په لار باندې در اوخیم دا ما یو خاصه دا ان شاء الله امید لرم چې تاسو به خوښه هم شي الله پاک ته کې چې موږ د یو بل لپاره په صحیح معلوماتي کارونه وکړو تر چې ما کوم لوګو راکړې و نو هغه ما برېښنا را جوړ کړې و په کمنټس کې ملګرو ډېر نمونه بیا را لګلیو دا ټول مننه کوم کوشش وکوم چې ټول بیا را جوړ کوم خو بیا پکې کسانو دا ویلو چې مونږ ته ابشار لوګو را جوړ کا ابشار نن کوشش کوم چې دغه ابشار لوګو درته را جوړ کوم نو تاسو دغه ګوري ویني او چل هم زده کوي او دا هم درته خیم چې ابشار لوګو بسنګ جوړیږي نو په مختلف طرزونو کې جوړیږي خو نن درته زه بالکل په یو سمپل ټایپ لاین کې جوړوم تاسو ګورئ مونږه ابشار لوګو را جوړوم دا ما الف ولیکو بالکل په ساده پښتو کې په روانه پښتو کې به ذکر لګیم چې زما خواږهرونه زما دوستان په صفه پښتو کې پوه شي حالانکه په اردو کې په انګلیش کې هم اسانه ده خو په پښتو کې ذکر لګیم چې ډیر زیات په پوه شو نو دا ما الف ولیکو دا سره زه لیکم الف بی او دا د شو شین او دا ور سره شین الف شا او دا زو دا غي سره ریما ولیکلا خو ګمینوالو دا ما ابشار ولیکو او لیکما لا روان دي تقریبا چې 40% ابشار ولیکل شو او ور سره نور لیکل لا روان دي نو دا د دې چې کوم نقطې دي هغه را جوړیږي تاسو ګورئ چل هم زده کوي او تاسو چې کوم وینا ده نو اغم زو کوشش کوم چې سرته ورسوم ابشار ما ولیکو او تقریبا چې 50% دغه ابشار لفظ را جوړ شو خو کتونکو اوس په موږ د دې سره ولیکو ابشار ټلویزیون یعنی ټي وي ابشار ټي وي ما ولیکو تاسو ګورئ دا شو ابشار ټلویزیون دا یو ملګری ویلو چې مطلب ځکه چې پیجونو لپاره مختلف خلک مختلف نمونه دي نو دا الف لفظ بل کلر ورکم او د ریلا هم بل کلر ورکم او دا شین او بی او مطلب دا الف چې سره دی د لما مختلف رنگونه ور کړل او دا می ور سره هم سور کړه یعنی مطلب ریډ کنه سور دینه علاوه د دې تاسو د مطلب ډیزاین ته ګورئ دغه ډیزاین کې زدا کوشش هم کوم چې دا پرنګونو باندې مزین شي او کوشش هم دا پکاري چې کوم لوګو موږ را جوړو هغه د علاقې په صحیح معنی باندې نمائندګي کوي یا تاسو دغه ادارې یا تاسو دغه ټلویزیون یا تاسو چې کوم مقصد وي هغه مقصد د سوري د لاندې هغه بیا کارول کیږي نو حقوقتونکو دغه ابشار ټلویزیون او دما دغه د انګلیش د کم لفظ چې دی دغه سلاید دغه د لاندې ما کې خود او د پاسه په دغه ټلویزیون نامه هم راغله تاسو ګورئ د انلاین کلاس مطلب مې دا چې چل هم زده کوي او تاسو کو په کار وی نو اقبال محسن لټون بودر سره تاسو راوته کولای شئ چې حقوقتونکو ابشار ټلویزیون دغه لوګو بالکل را جوړ شو او دا چې نورم موږ کولای کو دا به هم زویم تاسو سره دا خبره شریک کوم چې دا په لکاو په کروڑاو کې سونو باندې را جوړي نو دا نه د چې ګینه ما را جوړ کړه او بل نشته د دې نور خپلم را جوړې دي شي داسم را جوړې دي شي او دینه کمزوري هم را جوړې دي شي مینوالو کچره تاسو دغه خبرونه خوښ شي وي او تاسو مغواړئ چې منتدیم د سره جوړ شي نو بالکل په کمنټس کې تاسو ولیکئ زبردست بالکل را جوړوم دغه شو ابشار ټلویزیون لوګو تاسو ټول مینوالو ته په درنه مینا باندې ډالۍ ابشار لوګو تاسو ګورئ ګرځه پر الف بی شین الف شا او شین او ری ابشار ټلویزیون
جی خو مینوالو اقبال محسن بس تاسو نه اجازه غواړي په خبرو کې غلطیانې بخنه کچره بیا هم تاسو وغواړئ چې مونږ ته د را جوړ شي په مختلف ټلویزیون ریډیو یا د پیج د لپاره نوم یا د کتاب ټایټل لپاره وغیرہ 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 نو زه به تاسو سره انلاین کلاس اخلم تر هغه دمې به تاسو نه غواړم اجازه د ابشار ټلویزیون سره ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني د لټون بنیر سره اقبال محسن د لوی الله پامان لټون بنیر ستاسو د زړه आवाज